د کابو 20 افغان حکومت د خبریال ملي ورځ نومولې. د کابو 20 افغان حکومت داسې مهال د خبریالانو ملي ورځ نومولې چې ویل کېږي 1990 کال کې د افغان خبریالانو تر ټولو خونړی کال بلل شوی چې پکې شاوخوا 18 تنه افغان خبریالانو وژل شوي او ځینې نور ژوبل شوي دي. بل لوري ته یو شمېر رسنۍ هم د خپل امنیت په اړه اندېښمن ښکاري په داسې حال کې چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب ته د خپلې پاملرنې د یادېدو ژمنه کړې، خو ویل کېږي وسلوال طالبان، مافیایي کړۍ، داعش او ځینې نور ترهګرې ډلې د خبریالانو د وژنو او ګواښونو په اړه که څه هم څه نه وایي، خو دا څرګندېږي چې خبریالان ګواښي او وژني. نننۍ سپړنه خپرونه مو همدې موضوع ته برابره کړې. په بحث کې راسره مېلمانه دي د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله ویاړ، په هلمند کې آزاد خبریال او د خبریالانو د اتحادیې مسؤل زین الله ستانکزی او مدني فعال د هلمند مدني ټولنې مرستیال اسدالله پتمن. تاسو درې واړه مېلمنو ته ښه راغلاست. په پیل کې هم څنګه صاحب د خبریالانو د اوسني وضعیت په اړه وغږېږو چې اوس په هلمند کې د خبریالانو وضعیت څه ډول دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې تاسو ته ویاړ صاحب ته منصب ته او ستاسو تخنیکي همکارانو ته د هلمند شریف ولس ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویله دا د خبریالانو ګواښونه او وضعیت چې څنګه کار کوي دا په مختلفو وختونو کې دغه د ګواښ او د آرامتیا کچه لوړه او پورته ځي. متاسفانه چې په دې وروستیو کې نه یوازې د هلمند په کچه باندې بلکې د هېواد په کچه باندې بیا ځینې پیښې وسولې چې د خبریالانو په وړاندې وې، خبریالان وګواښل شول، په شهادت ورسېدل چې په هلمند کې زموږ د نثار احمد احمدي پیښه وه چې واقعا بده پیښه وه د خبریالانو په وړاندې. په خوست کې د سلطان محمود خیرخوا وه او همدا ډول په تخار کې وه او په ځینې نورو ولایتونو کې په هرات کې دا ډول پیښې وې. دغه اوسنی وضعیت چې کله اوس موږ مطالعه کوو د هغه نورمال حالات څخه بیا یو ډول ناسمې خواته روان دی. موږ اندېښمن یو او موږ په وار وار د مسؤلینو سره کښېنستلي یو. د اطلاعات او کلتور رئیس ویاړ صاحب راسره دی. موږ په دې برخه کې کار کړی دی. د چارواکو سره مو خبره شریکه کړې ده تر څو د خبریالانو په وړاندې ګواښونه او ستونزې او مشکلات کم سي او خبریالان په عادي ډول سره وکولی سي خپل کار ته ادامه ورکړي. طبعا چې کله ګواښونه زیات وي، مشکلات زیات وي، په هغه ډول سره بیا خبریال کار نشي کولی، تر فشار لاندې کېږي، هغه خپل عادي او صحیح راپورونه نشي جوړولی. نو وضعیت یې اوس سم نه دی. ولې موږ کوشش کوو چې په ټوله معنا ښکېلې غاړې چې هغه که حکومت دی که د دولت وسلوال مخالفین دي د دې سره موږ همیشه په اړیکه کې سو او دوی ته وایو چې خبریالان هیڅ طرف نه نیسي او آزاد خبریالان یوازې حقایق راسپړي، یوازې د خلکو غوښتنې تر مسؤلو چارواکو پورې رسوي، یوازې د خلکو د ښه ژوند او د امنیت د سولې دپاره کار کوي. دا که بیا په چا باندې بد لګېږي یا څه ډول وي طبعا یو خوا متضرره کېږي. او د دې تر څنګ ځینې نورې کړۍ دي، ځینې نور افراد او اشخاص دي چې هغه د خبریالانو د ملګرتیاو د ګواښلو څخه هغوی بده استفاده کوي چې دا هم د خبریالانو لپاره ناسم حالات دی او په دې سره دوی ته فشار لاندې کېږي، وضعیت خرابېږي. په مجموع کې په اوسني وضعیت باندې زه خپله راضي نه یم. خبریالان یو ډول تشویش لري، تر فشار لاندې دي او دا په ښکاره موږ یې بېلګې هم لرو. مننه. څنګه صاحب کله دې سره تر څنګ وایو بېل دي چې یوازې خبریالان د دغه وضعیت څخه کړېږي که خپله عموما رسنۍ هم دي، یعنې په هلمند کې د رسنیو وضعیت ته کومه نو کله چې خبریال وګواښل سو، کله چې د خبریال وضعیت سمي، خبریال طبعا چې د یو رسنۍ سره کار کوي هغه رسنۍ ته راپورونه جوړوي، خپرونې ورته وړاندې کوي، په بېلابېلو برخو کې کار ورته کوي. کله چې دوی ته فشار لاندې وي په عادي ډول سره خپل کار نشي کولی، هغه نورمال ډول سره ساحې ته نشي تللی، پلټنه نشي کولی، د خلکو سره خبرې نشي کولی او هغه ژور معلومات چې باید یې ترلاسه کړي، تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، هغه نشي کولی. نو د رسنیو وضعیت ورسره خرابېږي د څو خواو څخه. یو دا چې د رسنیو هغه باور چې خلک یې باندې کوي چې باید دوی په صحیح ډول سره کار وکړي، معلومات ورته وړاندې کړي، هغه نه خبریال نشي کولی. نو دا د رسنۍ په وضعیت باندې تاثیر کوي. د دې تر څنګ رسنۍ طبعا چې ازادې رسنۍ په تجارت باندې ولاړې دي، په شخصي بزنس باندې ولاړې دي. هغوی باید د دغو خپرونو څخه چې هغوی یا سپانسروي یا په صحیح ډول سره
خبرونه خلکو ته وړاندې کوي، دوی لیدونکي او کتونکي ډېرېږي، دوی ته اعلانات ډېر ورکول کېږي، د دوی بزنس سمیږي. او دویم تر فشار طبعا چې د هغوی مدیرانو د هغوی مسؤلین چې دننه په ټلویزیون کار کوي تر له فشارونو خلاصېږي. او بیا په مجموع کې که موږ دغه تېر 18 کلونو کې وګورو د اوسني وخت کې د رسنیو وضعیت د مالي او اقتصادي لحاظ څخه هم ښه نه دی، په مجموع کې فرق کړی دی. نو موږ هیله من یو چې په دې برخه کې حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي د خبر اعلان د خوندیتوب دپاره، د رسنیو د پرمختګ او د بیان د ازادۍ د ودې دپاره. په دې ټولو کې حکومت باید د خبر اعلان سره، د ازادو رسنیو د مسؤلینو سره، په مجموع کې د مطبوعاتو د ودې سره دوی د ودې لپاره دوی کوشش وکړي، هڅه وکړي، ځکه همدا رسنۍ دي، همدا امکانات دي چې د دولت مسؤلین د ناخوالو د ستونزو د مشکلاتو خبروي او هغوی بیا د حل لاره ورته پیدا کوي. موږ داسې ډېرې بېلګې لرو، ولې په مجموع کې مخالفین هم لري، هغوی غواړي چې رسنۍ خپل په ګټه باندې وکاروي. دا بېلابېلې ډلې دي، بېلابېل خلک دي چې موږ تاسو ټول په دې باندې پوهېږو. مننه. ویاړ صاحب، که راست تاسو ته مخکې ستانکزي صاحب هم وویله چې په هلمند کې رسنۍ له یو ډېر بد وضعیت سره مخ دي، او په داسې حال کې چې تاسو خپل هم د اطلاعات او کلتور رئیس یاست، ټولې رسنۍ له نږدې څارئ او هر ورځ له هغوی سره کښېنئ. په هلمند کې د رسنیو وضعیت څه ډول دی، او خصوصا د خبر اعلان د وضعیت لپاره لکه مخکې ستانکزي صاحب وویل څه کول پکار دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په لومړي سر کې تاسو همدارنګه د هلمند ژوندون راډیو تلویزیون ټولو کتونکو او اورېدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. که راسو د خبر اعلانو د وضعیت په هکله او هغه څه چې د خبر اعلانو د خوندیتوب لپاره اوس په دې باندې بحث وکړو، رڼا ورباندې واچوو. واقعا لکه مخکې چې اشاره ورته وشوله، په دې وروستیو کې د خبر اعلانو په وړاندې څه د پېښې وې چې واقعا دردونکې وې، چې د هغه جملې څخه زموږ د هلمند یو تن تکړه خبریال ښاغلی نثار احمد احمدي و چې د یو پېښې په ترڅ کې ژوبل شو، خو بیا هم د خدای شکر دی چې دومره نه دی خوږ شوی، دومره نه دی ژوبل شوی چې هغه ډېر د تشویش وړ وي. د هغه درملنه اوس جریان لري. همداشان که وګورو په خوست کې یو تن خبریال شهید شوی دی چې نن ورځ موږ همدلته پارتیا هم واخیستله. نو دا ډول پېښې که سړی وګوري د خبریالانو په وړاندې واقعا چې تشویش شته، او دا تشویش لکه چې مخکې ستانکزي صاحب اشاره ورته وکړله، موږ له اړونده امنیتي ادارو سره شریک کړي دي په ولایتي کچه، او هغه مسؤلین چې دلته په دې برخه کې مسؤلیت لري او دغه د خبر اعلانو خوندیتوب او د خبر اعلانو مسؤلیت او د دوی د ژوند ته پاملرنه د هغوی دنده ده چې باید دا تضمین کړي. د هغوی سره مو دا تشویشونه شریک کړي دي. کله چې د احمدي صاحب پېښه وشوله، موږ په دغه بله ورځ د ولایت مقام تر رهبرۍ لاندې د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټه دایره کړه. په هغې کې بېلابېل تدابیر ونیول شول چې په څه ډول باندې زموږ خبر اعلان مسؤل وساتل شي، خوندي وساتل شي. خو بیا هم د خبر اعلانو په وړاندې ګواښونه شته، او هغه ګواښونو ته ولایتي اداره تر خپله وس او توانه پورې هڅې کوي، په خاصه ډول هغه مسؤل ارګانونه چې دا ګواښونه رفع کړي. ځینې څه چې باید هغه د خبر اعلانو لخوا هم مراعات کړل شي، هغه هم باید د ټولو ګډ مسؤلیت وبلل شي، ځکه چې یوازې دا نه چې امنیتي کسان، امنیتي ارګانونه به د خبر اعلانو د کورو، د دوی د تګ یا د دوی د اوسېدو د ځای امنیت خوندي کړي. د دې ترڅنګ خبریال باید خپل هم خپلو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي، ځینې داسې تدابیر ونیسي چې خدای نه کړه د ده ژوند ته کوم خطر مواجه نه شي. یعنې کله چې دی یو ځای ته تګ کوي، یو ځای وسایل دروي، یو ځای وسیږي، یا د داسې ساحو ته ځي چې هلته امنیتي تهدیدات وي، حد یا اقل باید هغه مربوطه امنیتي ارګان په جریان کې واچوي. خو دا چې د افغانستان د خلکو او خاورو دښمن هېڅکله نه غواړي
چې د ولس هغه دردونه د ولس حقیقتونه دا څه راپورته سي او بیان سي نو د دې د مخنیوي لپاره دوی په بېلابېلو بڼو باندې په بېلابېلو تکتیکونو کوښښ کوي چې خبریالان ته فشار باندې راولي د خبریالانو ژوند ته مثلا خطر پیښ کړي د دوی دغه د بیان د ازادۍ لپاره چې دوی کومه هڅه کوي دا کومه څنګه چې خبریال د بیان د ازادۍ ژبه بلل کېږي دا ژبه دوی ګونګه کړي دا د واقعیتو د حقیقت کومه ژبه چې ده کومه خوله چې ده دوی غواړي چې دا ګونګه کړي نو د دې لپاره موږ هغه خپل د امکاناتو خپل ټول توان مطابق د هلمند د ویشتو خبریالانو سره په همغږۍ باندې د اړوندو مسؤلو ادارو سره کښېنستلي یو او دا تشویش مو سره شریک کړی دی او خپله هڅه کوو. ډېره مننه. پتمن صاحب که راست خپله دلته خبریالان او رسنیو ته خلک په کومه سترګه ګوري ځکه چې تاسو په ټولنې کې اوسېږئ دلته د خلکو هغه د خبرو انعکاس هم کوي مثلا دوی په کومه سترګه باندې خبریالانو ته ګوري ځکه چې ویل کېږي اکثره وختونه خپله خلک له خبریالانو سره ترڅنګ نه درېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. بهني صاحب تاسو ته ستا نبي صاحب ته ویاړ صاحب ته ستاسو ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته السلام علیکم. خبریال زموږ د ټولنې ژبه ده. خبریال هغه څوک دی چې د خپل ولس غږ د دولته پورې د لوړپوړو چارواکي پورې رسوي او زموږ کومو ټولو مشکلاتو ته خبریال پرمختګ ورکوي. په مجموع کې د خبریال سره دلته څوک مشکل نه لري. ځینې خبریالانو کې خپله ستونزې شته چې یا دوی پر خپلو شخصي اهدافو پسې روان دي ولې په مجموع کې ولس د خبریال سره کومه ستونزه نه لري او ولسي خلک ټول همیشه د خبریالانو سره په څنګ ولاړ دي او د خبریالانو څخه یې دا هیله او ارزو ده چې د دوی غږ د مسؤلینو پورې او د چارواکو پورې ورسېږي. موږ هم څو ځلې په دې مورد باندې د دولت سره د لوړپوړو د مرکز سره د خپل هلمندي خبریالانو د خوندیتوب لپاره تماسونه نیولي دي او غوښتنه مو ځینې کړې ده چې په آینده کې داسې پېښې لکه تېره ورځ چې د احمدي صاحب ته وسوه داسې پېښې باید تکرار نه سي او د دوی ژوند او امنیت ته باید جدي پاملرنه وسي. دولت په دې برخه کې ډېره کمزوري کړې ده. هر ځلې وعده وکړي ولې هغه وعده بالاخره بیا دغسې یوه پېښه تکرار سي. موږ د دولت څخه غوښتنه ده د اطلاعات و کلتور ریاست څخه مو جدي غوښتنه ده چې په دې برخه کې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې باید حکومت یوه ثانیه ولایتي اداره نور هغه مربوطه ارګانونه چې دي باید پرېنږدي او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید په ګډه کار ورسره وکړي. یوه مسله. بله مسله دا چې ځینې خبریالان دلته ځینې خبریالان دي چې هغوی یا مثلا پر خپلو شخصي روابطو پر اساس باندې خبر چلی. د هغو خبریالانو څخه مو هم دغه هیله ده چې تاسې په قوم هم خبریال یاست په ژبه هم خبریال یاست او د ټولو ولسونو غږ باید د هر ځای چې رسوي په یو رقم باندې ورسي فرق باید ونیسي او په دولت څخه هم غوښتنه جدي غوښتنه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسي. ډېره مننه. یوه لنډه دمه کړو له ویلې دمې وروسته بیا هم دغه بحث ادامه لري. بیا ورسره اوسئ. بیا هم ښه راغلاست. نن د کب 28مه د افغان حکومت د خبریالانو د ملي ورځ نومولې نننۍ سپړنه خپرونه مو همدې موضوع ته برابره کړې. په بحث کې راسره مېلمنې دي په هلمند کې آزاد خبریالانو د خپلواکۍ اتحادیې مسؤل زین الله ستانکزی، د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله بیار، د هلمند د مدني ټولنې مرستیال او مدني فعال اسدالله پتمن. ستانکزی صاحب که راسو تاسو ته د دې سره ترڅنګ دولت د خبریالانو په برخه کې څه کړي او خپله خبریالان هم باید لکه مخکې بیار صاحب ویل خپل خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. مثلا خبریالانو خو تر ډېرې پورې دا کار کړی دی ولې خبریال خو د ولس یو کس دی او د ولس یو ژبه ده، نو څنګه باید خپل ځان ډېر په دې برخه کې پام وکړي؟ ډېره مننه. په دې کې شک نشته چې د خبریالانو کار او فعالیت دومره سخت دی چې په ځینو وختونو کې
یوه خوا نشي زغملی. نو طبعا چې مشکلات سره مخامخ کیږي او همیشه له مشکلات سره مخامخ وي، ځکه دوی ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق کوي، څېړنه کوي او ځینې موضوعات وي چې هغه د فساد او د اختلاس خبرې پکښې کې وي، د خلک پکښې تاواني کیږي، د هغوی هغه غوښتنې له خلک سره مخامخ کیږي. نو طبعا چې خبریال باید همیشه د دې ترڅنګ چې په امنیتي ځواکونو په حالاتو باندې تکیه کوي، خپله باید کوشش وکړي مثلا خپل موټر چیک کړي، کوم ځای ته چې ځي خپل لاره وڅاري. د ټولو خبریالانو هغه د خوندیتوب دپاره هغوی ټرینینګونه اخیستي دي، هغوی خبر دي چې موږ باید څه ډول کوشش وکړو چې موږ د خطر څخه خلاص شو. یعنې 50% باید دی دغه مسؤلیت خپل ځان ته ودروي. رښتیا هم مخکې دوستانو یادونه وکړه، ویاړ صاحب هم چې خبریالان باید د هڅه کوشش وکړي چې خپل ځان وساتي او دا حقیقت دی. د دې ترڅنګ د حکومت په برخه کې ځینې وختونه موږ مختلف نظرونه لرو، مثبت هم شته او منفي هم شته. که موږ اوسني وضعیت کې دا اوس یاد کړو، دا موږ چې ډېر اندېښمن هم یو. نثار احمد احمدي چې کله دلته ټپي کېږي په ظرف د ډېر کم وخت کې، اگر زه په هلمند کې نه وم، کله چې ما دغه وضعیت څاری د هلمند د والي او د اطلاعات کلتور د ریاستو، د روغتون د عامې روغتیا د ریاستو، د ټولو هغه ارګانونو چې خپله خبریالانو دومره کوشش وکړي چې یعنې په ډېر کم وخت کې هغوی دغه دپاره تیارات پلان شوله، دغه دپاره ټول امکانات برابر شول، تر کابله پورې ورسېدی. دا زموږ دپاره یو ښه زیری دی، یو ښه راتلونکی دی، یو ښه چانس یې موږ بولو او هیله من یو چې دغه ډول مرسته او کومک دوام وکړي. په دې کې زه د هلمند د والي څخه ډېره مننه کوم، هغه ډېر کومک وکړي په دې برخه کې. دغه ځینې وختونه موږ ستا یادونه وکړه چې حکومت باید څه وکړي. حکومت په ځینو برخو کې زموږ سره هغه ډول چې لازم وي کومک ونه کړي، بیا موږ اندېښمن یو او کله کله دغه ډول ستونزو سره مخامخ کېږو. مثلا د خبریالانو امنیت ته اپراتیفي پاملرنه ضرور ده، د هغوی اتحادیې ته، د هغوی تلویزیونانو ته، د هغوی راډیوګانو ته، دې ټولو ته که په عملي ډول سره یو عسکر درېدل سخت وي، رښتیا هم نه کېږي. نو ځینې ځایونه خو باید په اپراتیفي ډول سره تر پوښښ لاندې راوستل شي چې د احتمالي ګواښ سره مخامخ یو د هغه مخه ونیول شي. بیا د خبریالانو د اتحادیې په اړه باندې موږ په وار د قومندانۍ سره دې خبرې کړي دي چې موږ ته هغه ساحه باید امنیت وي. موږ دا نه وایو چې خبریالان د مشخص یو چا سره مشکل لري، مثلا په اوس وخت کې خلک د دولت وسلوال مخالفین دي، موږ دا نه یادوو. ما مخکې وویل چې خبریال د امنیت په برخه کې کار کوي، تحقیق کوي، د مواد مخدرو په برخه کې تحقیق کوي، نور مافیایي کړۍ دي، د معدنونو غلاوې دي، په ادارو کې فساد دی، په بېلابېلو برخو کې مشکلات دي. خبریال دا وظیفه ده چې هغه شی راواخلي. خبریال د بېلابېلو ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دی، د ګواښونو سره مخامخ دی او دی که خپله ځان ته پاملرنه تر یوه اندازې پورې وکړي، تر یوه اندازې پورې هغه مسؤل کسان د دوی اپراتیفي ساتنه وکړي، زه فکر کوم چې ډېر غټ مشکل به نه وي. ولې په مجموع کې موږ د مشکل څخه ځان خلاص نه بولو، ځکه شرایط نه دي خلاص. دغه شرایطو دغه وضعیت چې دی موږ 100% د چا څخه ګیله نه کوو، ځکه خبریال خو نه توپک لري، نه وسله لري، نه ځان ساتلو لپاره عسکر لري، مګر دلته عسکر هم وي، دلته بل څه مې پېښ شوي دي، پېښ کېږي. موږ هغه 100% نه، خو ولې د خبریال هغه برخه چې باید ډېره پاملرنه ورته وشي، هغه موږ په دې خاطر وایو چې خبریال بې وسلې دی، هغه د ځان لپاره ساتونکي نه لري. خبریال په ډېرو مسایلو باندې حکومت هم ګټه ځینې اخیستې ده او د دې ولس لپاره هم ګټه دی، لکه پتمن صاحب چې وویل د دې ولس ژبه ده، سترګې دي، طبعا د ولس غوښتنې رااخلي، د ولس هغه ستونزې مشکلات رااخلي، تر حکومته پورې رسوي، د حکومت تر ولسه پورې رسوي. دا ډېر ضرور دی. ولې دا ځینې کسان یې نشي زغملی، ځینې کسان غواړي چې خبریالان خپل په شخصي ډول سره په خپل ګټو باندې استعمال کړي او دا موږ تاسو لیدلي دي چې هر څه به د دوی لپاره وشي، هر څه به د دوی لپاره وشي. اوس که دوی تاوان وکړي چې بیا دوی په خبریالو څخه خبرې کوي چې دا انحصار دی، دا دا دی وهالي. ولې په حقیقت کې د انحصار موضوع دلته په هلمند کې ماته څوک نشي راښولی. زه خپل د یو خبریال په صفت سره او د ژورنالستانو د اتحادیې د مسؤل په صفت سره باور وکړئ، زه ډېر په ډاډ درته وایم چې دغه 12-14 کاله چې دلته دغه وظایفو کې یم، څوک ماته یوه بېلګه نشي راښولی چې دغه برخه کې انحصار یاست او دغه برخه تاسو ته څوک نه ده پرېږدي، تاسو نشئ کولی. زه دا په ډاډ درته وایم. به مشکلات به وي، د مشکلات څخه ما مخکې وویل چې شرایط همدا ډول دي، مګر انحصار نشته.
ولې ځینې خلک کوشش کوي چې د خبریال د ملګرتیا څخه هم بده استفاده وکړي، چې زما سره ملګری او دا کار موږ کړی دی. ځینې وختونو په اشتباه کې موږ د ځینو کسانو سره د ښه سړي د وطن د غمخور په ډول سره موږ د هغه ملا تړلی ده، د هغه سره مو کوشش کړی دی، ولې هغه سړي د دغه خبریالانو د ملګرتیا څخه د همدې مطبوعاتو د ډېر همکارۍ څخه ګټه پورته کړې ده او د ولس حق یې خوړلی دی، غلا یې کړی ده، فساد یې کړی دی. بیلګې زه ډېرې لرم، ولې دوی ما ته دا بیلګې نشي راښولی چې خبریال د انحصار وي او د یو چا په واک کې وي. مننه. ویاړ صاحب په راست تاسو ته ویل کېږي اکثره وختونه خبریالانو ته معلومات پر وخت نه ورکول کېږي، د خبریالانو لپاره د معلوماتو پر وخت نه ورکول خپله د دې باعث چې بالاخره خبریالان ګواښل کېږي. کله چې یوه ډله دا کار کوي ځکه چې هغوی وایي نو ولې ناسم معلومات ځینې وختونه خپاره سي، یا مثلا هغه معلومات چې هغه دقیق نه وي، نو ځکه چې خبریالان مجبور دي باید یو خبر خپور کړي، خو ولې له څو اړخونو څخه ولې یو اړخ اکثره وختونه سم معلومات نه ورکوي. په دې برخه کې خپله تاسو څه کړي دي، ځکه چې اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شوی په دې برخه. مننه. که چېرې زه په دې باره کې غواړم څه ووایم، مخکې له دې غواړم د خپلو هلمندي خبریالانو څخه یو ځانګړې مننه وکړم په دې خاطر چې په دغه امکاناتو په دغه شرایطو کې دوی هغه څه کړي دي چې نور خبریالان یې په ډېر امن شرایطو په ډېر ښه فضا کې په ډېر مسون حالت کې هم نشي کولی، یعنې ډېر قرباني یې ورکړې ده. د سر په بدل یې هم ځینې د راپورونو ځینې دغه چمتو کړي دي، خبرونه چمتو کړي دي او هغه حقیقتونه یې راسپړلي دي او ویلي. لکه څنګه چې مخکې ستانکزي صاحب دې شي ته اشاره وکړله، خبریالان د بېلابېلو کړیو لخوا څخه تهدیدېږي او وژل کېږي چې که چېرې د یو چا د ګټو خلاف یو خبر خپرېږي او په هغه کې د یو زورواکي، د یو غاصبو، د یو بل داسې چا دغه لاسونه د غلاو د فسادو د دې څخه لنډېږي، هم د خبریال سره مواجه کېږي، د خبریال سره په مخالفت کې واقع کېږي. راځو اطلاعاتو ته د لاسرسي خبره. په دې هکله که زه تاسو ته ووایم چې هلمند به د نورو ولایتونو یا د نورو سیمو په پرتله ډېر مستثنایي، دا به حقیقت ولري، ځکه په هلمند کې د خبریالانو د اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره ډېره زمینه وضع شوې ده او تر ډېره حده پورې لاسرسی یې مختلف. ځینې حالتونه شته، ځینې داسې حالتونه شته چې په هغه وخت کې لازمه به نه وي چې هلته خبریال یوړ سي د ژوندو د خوندیتوب په خاطر، د هغه د امنیتي ګواښ په خاطر هغه ساحې ته د خبریال ترک یا هغه ساحې کې د نورو مثلا امکاناتو د مخابراتي شبکو د خدماتو د نشتونو د نورو څه په سبب به اطلاعات یو څه ځنډېدلي. مګر هلمند کې د دولتي مسؤلینو د لوري، د دولتي ادارو د لوري خبریالانو ته په وخت سره اطلاعات رسېدلي دي او په دې برخه کې د هلمند ولایت مقام څخه زه ځانګړې مننه کوم چې دغه زمینه سازي کړې او ټولو ادارو ته هدایت کړی دی چې د خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې ډېره اسانتیا رامنځته کړي او پر دې باندې موږ هم د ولایت مقام سره همداشان د هغو نورو ادارو سره د ټولو سره پر دې باندې ټینګار کړی دی، پر دې باندې مو هڅه او کوښښ کړی دی تر څو خبریالان اطلاعاتو ته ښه لاسرسی ولري. مننه. پتمن صاحب که په وروستۍ کې تاسو راته وسپله ویل کېږي خلک هم تر ډېر پر له رسنیو او خبریالانو سره سم همکاري نه کوي، دا خبره تر کومه حده پورې صحیح ده؟ او بل تاسو د یو مدني فعال په حیث باندې تاسو خبریالانو لپاره څه کړي دي؟ ګورئ، زه د دې سوال در مخه یو بلې موضوع ته ځم. خبریال یوازې موږ باید دا ونه وایو چې د حکومت د مخالفینو لخوا خبریال ته تاوان رسېږي. ما مخکې مو ویله دلته په داخل د حکومت کې داسې کړۍ شته چې هغه زورواکي دي، غاصبین دي، په فساد لاسونه ککړ دي. د دغو افشا کول هم اکثره وخت تاسې وګورئ د خبریال لخوا سوي دي. بیا هغه خبریال ته په مرور د زمان یو وخت تاوان رسېدلی. یوه مسله. بله مسله دا ده چې ما مخکې مو ولس د خبریال سره ولاړ دی، ولس خپل خبریال باندې باور لري. همیشه په دې ټولنه کې موږ ګورو یوازینی خبریال یا مدني فعال دی چې د خپل ولس غږ پورته کوي. بل داسې څوک موږ نه دی لیدلی، نو هېڅکله به ولس د خبریال سره نشي دی. ځینې خبریالان ما وویل محدود کسان دي، هغوی به د خپلو شخصي ګټو لپاره یا د محدودو کسانو لپاره کار کوي، هغه ولس هم پېژندلي دي، خلکو هم پېژندلي، پر هغو باندې حساب هم نه کېږي.
ولې په مجموع کې زموږ د یمن خبریالان اول موږ د دوی څخه منندوی یو، زموږ هر غږ دوی دولت ته پورې رسولی دی. ټول هغه په فساد کې شکیل کسان دوی موږ ته معرفي کړي دي، یا مثلا ځینې زورواکي غاصبین شته چې هغه د دوی د خوا څخه افشا سوي دي. نو په دې اساس باندې د خبریال څخه ولس نه دی خفه، او په امنیتي تدابیرو کې باید خبریال 50% خپل د ژوند او خپل هغه امنیتي شرایط دی خپله باید جدي پاملرنه وکړي. یوازې پر حکومت باندې هم دا کار نه کېږي، ځکه چې په حکومت کې یوازې د خبریال ستونزه مشکل نه دی، د امنیت هم ویل مخکې ستانزي صاحب هم وویل عسکر هم ولاړ یو، ټاور هم یې ټول امکانات هم برابر بالاخره پېښه رامنځته شي. ستونزې او مشکلات مو ډېر دي، ولې جدي غوښتنه مو دا ده، جدي غوښتنه مو بیا هم دا ده چې باید د خبریال امنیت ته جدي پاملرنه وشي. خبریال د ټولنې ژبه ده، خبریال د ټولنې سترګې دي، خبریال هغه څوک دی چې د خپل ولس غږ د دولت ته پورې رسوي، او ډېرې ستونزې خبریال په دې ټولنه کې معلومېږي چې کومې ستونزې او مشکلات دي. څوک په غصب کې لاس لري، څوک په فساد کې لاس لري، څوک د دولت سره دغه دا ټول دغه چې دی خبریال ته ښه معلومېږي. نو په لحاظه خبریال باید خپل ژوند ته هم دغه وکړي، پاملرنه وکړي. مننه څنګه صاحب که په وروستۍ کې راته د خبریالانو د دې وضعیت د بهبود لپاره تر څو پورې وضعیت ښه شي څه کول پکار دي؟ ولایتي ادارې باید څه وکړي او خپل خبریالان باید څه وکړي؟ په لنډو کې راته په دې برخه کې د حالاتو د ښه والي لپاره موږ کوشش کوو، موږ خپله مخته یو د بېلابېلې ټولنې او مدني نهادونه او ولایتو د اطلاعاتو کلتور ریاستو امنیتي ارګانونه غونډې لرو تر څو موږ وکولی شو یوه سمه لاره پیدا کړو، خبریالان خوندي پاتې شي او خپل کار په صحیح ډول سره وکړي. همدغه لار ده او همغږي مهمه ده، او د ځان د امنیت ساتلو لپاره تر هغو پورې چې حالات بدلون کوي، وضعیت سمیږي، او بیا موږ هیلهمند یو چې د یو اړخ څخه به دا مشکلات موږ ته به دې خطر راکم شي چې د سولې خبرې روان دي. انشاءالله وضعیت په مجبور کې د ټولو خلکو په وړاندې، د خبریالانو په وړاندې، د ټولو ستونزو په وړاندې باندې مثبت تغیر وکړي او ښه وشي، او موږ به خپل کارونه څنګه لازمه دی هغه رقم بیا مخته وکړو. مننه. بیا صاحب که تاسو راته ووایاست په وروستۍ کې خپله ولایتي ادارې په دې برخه کې څه کړي دي، یا تاسو څه کوئ؟ ځکه چې تاسو هم په دې برخه کې اخته یاست چې پرې امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره ښه کړئ. څه کوئ د خبریالانو د دغه وضعیت د لا ښه کېدو لپاره؟ مننه. د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی د ژوند د ساتنې لپاره ما مخکې دکتور چې موږ ناستې کړي دي، مجلسونه مو ورباندې کړي دي، هغه څه چې موږ امنیتي ارګانو لازم بللي دي چې خبریال باید په دغه ډول باندې وساتل شي، هغه تدابیر نیول شوي دي. همداشان د خبریالانو تر څنګ هغه رسنۍ چې خبریالان هلته دندې اجرا کوي، د هغوی د خوندیتوب لپاره مو هم د رسنیو سره پر دې بحث روان دی، تر څو د رسنیو لخوا د دوی د ښه خوندیتوب په موخه د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره طرحې شریکې شي، چې تر څو دا طرحې بیا د ولایت مقام ته وړاندې شي او په اړه بیا تصمیم عملي شي. ډېره مننه. تاسو درې واړه مننه چې راغلاست او په دغه بحث کې مو له ما صفت الله زهري سره ګډون وکړ. هلمند ژوندون رادیو تلویزیون درنو کتونکو او اورېدونکو، زموږ نننۍ سپړنه خپرونه همدومره وه. زموږ راتلونکي خپرونې مه هېروئ، له موږ سره اوسئ. د الله په امان.